دا ارزو لرما حبیبا ستا تر روضې چې یو ځل وکړم دیدنونه حبیبا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د الله رضایتوب د مور و پلار په رضایتوب کې دی او د الله ناراضګي د مور و پلار په ناراضتیا کې دی. یعنی کله چې مور و پلار درنه خوشحاله وي نو الله درنه خوشحاله دی او که مور و پلار درنه خفه وي نو الله درنه خفه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې فرمایلی دي چې جنت د میندو د خپو لاندې دی. زما چشمان بی پوندیدن کلا له حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله رسوله زما د ښېګڼې څوک ډېر وړ دي، یعنې چا سره ښېګڼه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې مور دي. هغه بیا پوښتنه وکړه چې بیا څوک؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل مور دي. نو په درېیم ځلې بیا پوښتنه وکړه چې بیا څوک؟ هغه ورته وفرمیل چې مور دي. په څلورم ځلې بیا پوښتنه وکړه چې بیا چا سره؟ نو په څلورم ځلې ورته وویل چې بیا د پلار سره. دا ارزو لرما حبیبا. له ابو اسید سعدي رضی الله عنه څخه روایت دی چې هغه ویلي دي چې یو ځل موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو چې ناڅاپه د بنو سلمه د قبیلې یو سړی راغی او ویل ای د الله رسوله آیا د مور و پلار داسې څه حق شته چې وروسته له مرګه یې ترسره کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هو، د هغو لپاره دعا او بښنه غوښتل او د هغو کړې وعدې پوره کول او د مور و پلار له خپلوانو سره خپلوي پالل او د هغوی د دوستانو قدر کول. چې کال په کال ګورم حاجانا حبیب